लکه تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یادوه نو لګیا دی چې یا الله ته به چرته یې ستړی به چې لږه چاپي درته وکړو یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډېر مزیدار پی دي چې دا در باندې اوس یا الله ته به چرته جامې به دي خیرني چې درته ووینځم دا یې وظیفه ده اوس عزیزانو په ظاهر که تاسو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی که ستا دا عقیده ای چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش که ستا دا عقیده ای چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی که ستا دا عقیده ای چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه موسی علیہ السلام پر راپیښ شو هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادو هغه ورته ظالم دا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ دي الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو په ټکی به کافر شي ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چاته محتاج نه دی نو دا خو د کفر الفاظ دي اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش پېته کاله وشو چې زه دا وظیفه کوم موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپېته کاله وشو چې بیړه دې غر کاله هغه ګډې او چیلې په ځای پرېښوی او لاړو نسکور په یو کنده کې پروت دی او جاړي چې خدای اوس زه څه خبر یم چې ته څنګه خدای او څنګه یادېدل غواړې ما ته څه پته لکه زمونږ دا زمانه اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تپوس وکړئ چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منم لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته ته خدای ولې یو منې دلیل لرې نو به وایي نه نو دا یاد لره چې خدای څوک یو مني او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی دا ایمان کامل نه دی الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بس د کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بس د کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص تاسو خیال راغی لکه هغه ورځې د قادیانانو یو کتاب ما ته چاراک پاغي کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چې ده دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو بل پیغمبر ناراضي او حواله ورکړي ده په تفسیر در منصور باندې تفسیر در منصور صف فلان دالی ا کتاب ما تدلته یو سړی را ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکتا نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشه دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ماوي چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت ته چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شي سره د دې چې ستاد ملک صدر چي دی کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدلله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین
نو تا خدای په دغه کاغوز تر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اخته دی او چکونه لګئی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لګام نشي اچولې. اوس کومنګ د هغې خلاف څه وایو په مونږ پابندي لګي یا مونږ جلسه بندیږي یا زمونږ جلوس بندیږي چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو ته لاړ شئ ځکه چې قادیاني ته څه وایي ما او د قادیاني د هغه باطل مذهب د تشهیر دپاره ملک عام اجازت ورکړی. نو هغه کتاب ما سره پروت دی د هغې ټولې حوالې زه ګورم او هغې نه بعد به بیا سره ګورو. خو دا یو مې وکته تفسیر در منصور باندې چې هلته دي څه شی او دې د ذلیل بچو لیکلي څه خو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. زه خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم نرازی او ما نرستو ببل رسول هم نرازی. نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده. دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر نرازی. نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي. عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطې وایي ټول غلط لا اله الا الله دغه زده کوي خالی د جمعې په مونځ کار نه کېږي بجلیګر ملا پسې خو الله کم دا خلاص کی بجلیګر ملا ځان له به چېرته د خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتې وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به یې راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله ګونګونه مو که ما خو وانه اورېده لا اله نشته د معبود برحق لا اله نشته د معبود برحق الا الله سوا د خدای نه لا معنا هیڅ نشته او کشتنو څوک دی الا الله. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایله نه ده لا موجوده هیڅ شی نشته. هلکه دا تاسو چې یې وایي مونږ هیڅ شی علماو راټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیره وغیره دا څه وایي هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نشت کېږي سبا به چې کم شی نشت کېږي دا غي نن تصور د نشت جائز دی سبا به چې کم شی نه نو کته نن وایي چې نشته نو دا جائز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو مړه شئ په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کا نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي مړ زنا کوي مړ شراب سکی مړ کم گناہ کوي نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرک چالول کو نو نیغ به جنت ته ا د ملا خزه اورېدلې دي هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم چرګ حلال کړی چا ملا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي نو مام دا چرګ رونی و چې زه جنت ته لاړ شم ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم ولې دې چرګ 100 روپو چرګ دی حلال کو زه مړ یم ویل سړیا په آرام کښېنه مسله دې کړې وه ویل مړ یم
خلق راله مړ دی مولا مړ دی مولا مړ دی مولا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خخولو له دې وړي ویل زه مړ یم چرګ دې ولې حلال کړی مړ یم مړ وی جنازه دې روانوي مړه وړی دی دیرېله چې لحد کې ورکوز کړی دی ښځې ویل ودرېږئ ما له څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده ویل خښتې در پسې لګئ بیختي بندی دی ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه نو پاس چې راټوپ کړی دی آواز یې کړی دی ویل خلکه واورئ ملا مړ شو راځئ مال تعالی دی راځئ مړی کپن په سر نیغ د لحد نه راټوپ کو ویل د چاپلار خو بیا تعالی کی نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکل چې زه مړ یم ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم ارې ګناه نه نشم منې کېدی خو یو ټکی راته وښایه ویل بچیه دروغ مه وایه دروغ مه وایه ویل بس چې غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی او که ویم چې نه مې دا کړې نو د دروغو نه مې توبه ویستې ده دروغجن به شم غلا یې پرېښې زنا پسې تلی دی هلته دا تصور ورغلی دی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده که ویم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویستې ده او که ویم چې کړې ده نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه یې په دې یو توبه پرېښوه زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېیمانې مسلمانه ولې او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي معلوم تسبیح هم لاس کی نیکمی بزرگمی او چې پردی مال پې پیښ شي الله دې امان راکړي